سلام قدرمن لیدونکو، د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د پنجشیر په هوایي حرم کې بې پیلوټ الوتکې لیدل شوي. په پنجشیر ولایت کې سیمه ییزې سرچینې په دغه ولایت کې د یوې نامعلومې بې پیلوټ الوتکې د ګزمې خبر ورکوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې دغه الوتکه د یکشنبې په ورځ د اسد په 13مه د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ په عبدالله خیلو دره کې لوېدلې ده. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي لیدل کېږي چې دغه الوتکه د پنجشیر د غرونو پر سر الوتنه کوي. تر اوسه دا نه څرګنده شوې چې دغه الوتکه د کوم هیواد ده او د کوم هدف لپاره یې د پنجشیر ولایت په اسمان کې ګزمه کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. تر دې وړاندې هم په یو شمېر ولایتونو کې بې پیلوټ الوتکې ګرځېدې. یو طالب مفتي په حاکمه اداره کې د پاکستاني تابعیت لرونکو په ګمارونو نیوکې وکړې. د طالبانو د حاکمې ادارې یو مطبوعاتي غړي مفتي عبدالحکیم د شمشاد تلویزیون په یو بحث کې اعتراف او نیوکه وکړه چې د طالبانو د ادارې په ګمارونو کې پاکستاني تابعیت لرونکو یا دغه هیواد سره نږدې کسانو ته لومړیتوب ورکول کېږي. هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې که طالبان خپله دغه پالیسي بدله نه کړي او له خپلو لیکو پاکستان ته ژمن کسان لرې نه کړي، دغه ډله به نوره هم منځوي شي. د طالبانو چارواکو او وړاندویانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې ویل کېږي په وروستیو کې پاکستان د طالبانو په لیکو کې د هغو کسانو د کمزوري کولو او څنډې ته کولو په هڅو بوخت دي چې د پاکستان د اوامرو پر ځای د خپل ولس غوښتنه لکه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو، خلکو د تړل شویو حقونو د بیرته ورکړې او په حکومتولۍ کې د نرمښت او نورو خلکو د شاملولو پلویان دي. له دې سره اندېښنه شته چې د طالبانو په لیکو کې پاکستان ضد کسان ممکن د دغه هیواد د نفوذیانو له لوري هدف وګرځول شي. کابل کې خلکو ته د طالبانو خبرداری: د لمانځه لپاره جوماتونو ته حاضر شئ. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د کابل ښار د 1مې حوزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی دی چې د لمانځه لپاره جوماتونو ته حاضر شي. دغه وزارت په یوې خبرپاڼه کې چې 5 مادې لري لومړی ویلي چې د جمعې په ورځو د ټول دوکانداران خپل دوکانونه د غرمې په 12:30 بجو بند کړي او جوماتونو ته حاضر شي. دوی دغه راز دوکاندارانو ته امر کړی دی چې 5 وخته لمونځ په جومات وکړي او د لمانځه پر مهال دوکانونه بند کړي. د خبرپاڼې په 3مه ماده کې ویل شوي چې مقتدیانو ته باید په جومات کې د لمانځه فرایض او واجبات بیان شي او د لمانځه سم تلفظ وښودل شي. طالبانو د امر بالمعروف وزارت په عین حال کې خبرداری ورکړی چې که چا د امر ونه منه نو قانوني چلند به ورسره کېږي او څوک به د شکایت حق هم نه لري. خو د دغه وزارت ویان د عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دوکاندارانو ته یوازې توصیه شوې ده. عمران خان د لاریونونو اعلان او حکومت یې د نیولو امر کړی. د پاکستان حکومت تر هغې وروسته د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو امر کړی چې نوموړي د راتلونکې شنبې په ورځ په پلازمینه اسلام آباد کې د پراخو لاریونونو چمتووالی پیل کړی. د عمران خان نږدې سرچینو ویلي دي چې حکومت د نوموړي د نیولو امر کړی. حکومت رسما په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې د نوموړي د پرلهپسې لاریونونو اعلان د بې نظمیو هڅول او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره زمینه سازي سره مرسته ښودلې وه. د عمران خان پلویان بیا په ټویټر کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی او هغه یې خپله سره کرښه ګڼلې ده. همدارنګه تېره شپه مشهور خبریال حامد میر لیکلي و چې د اسلام آباد پولیسو عمران خان پسې تللي، خو خبر یې ترلاسه کړی چې نوموړی له خپل کور څخه نامعلوم ځای ته تللی. د پاکستان اوسنی حکومت بیا په دې اړه پرېکړه خپل صلاحیت بولي او عمران خان په تشنج جوړولو تورنوي. امریکا د افغانستان د اسعاري زیرمو د آزادولو په تړاو له طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. رویټرز راپور ورکړی دی چې امریکا د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو په تړاو له طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. رویټرز خبري اژانس د 3 امریکایي چارواکو له قوله چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل شي دوشنبه د زمري پر 21 راپور ورکړی چې د جو بایډن دولت د افغانستان د کنګل شوو اسعارو زیرمو د آزادولو په اړه له طالبانو سره خبرو اترو ته ژمن دی. تمه کېده چې کابل کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د افغانستان د کنګل شوو پیسو د آزادولو په اړه د امریکا او طالبانو مذاکرات درېدلي وي. خو امریکایانو ویلي چې د افغانستان له اقتصادي پاشلتیا د مخنیوي لپاره خبرو اترو ته دوام ورکوي. د خپرو شوو معلوماتو له مخې ټاکل شوې د آزادې شوې پیسې په یوه صندوق کې د امانت په توګه سویس ته ولېږدول شي او یو نړیوال پلاوی یې څارنه وکړي.
افغانستان کې طبیعي ناورین تیرو 3 ورځو کې 40 تنه مړه شوي. تیرو 3 ورځو کې په لوګر، نورستان او غزني کې د سیلابونو د راوتو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې وزارت وایي لوګر چې سیلابونو ډیر ځپلی، په خوشي ولسوالۍ کې 6 بیړني کمپونه جوړ شوي او خلکو ته لومړۍ مرستې رسول شوي. لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان، ننګرهار تیرو ورځو کې سیلابونو خورا ځپلي، د خلکو کورونه نړېدلي، کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي او تر ټولو مهم ځاني زیان یې ورړولی. د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې وزارت او سیمه ییزو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیرو 3 ورځو کې په لوګر، نورستان او غزني کې د وروستیو سیلابونو د راوتو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي او 50 نور ژوبل شوي دي. سیند ته د پاکستاني پوځي موټر لوېدو په پیښه کې 9 پوځیان مړه شوي. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر سیمه کې د پاکستاني پولیسو یو موټر سیند ته غورځېدلی دی چې پکې 9 تنه پوځیان مړه شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دغه پیښه د کشمیر په باغ-ضلع سیمه کې رامنځته شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې پوځي موټر د لارې په اوږدو کې په یو موړ کې د تاوېدو پر مهال سیند ته غورځېدلی دی. د پیښې مړي او ټپیان د راولپنډۍ پوځي روغتون ته وړل شوي دي. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف د پوځیانو په مړینه خفګان ښودلی دی. یاده دې وي چې روانه میاشت هم د دې هیواد په بلوچستان صوبه کې د پوځ یو هلیکوپټر هم غورځېدلی و چې پکې د لوړپوړو پوځي افسرانو په ګډون 6 تنه مړه شوي وو. ملګري ملتونه وایي ډیری افغان چارواکي ښوونځیو ته د نجونو د تګ ملاتړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال مارکس پوتزل وایي په مرکز او ولایتونو کې له ګڼو افغان چارواکو سره کتلي او له نجونو د ښوونځیو پر مسله یې خبرې ورسره کړي دي. د په خبره دا ورته ثابته شوې ده چې لوړه سلنه افغان چارواکي ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخالف نه دي او د دې ملاتړ کوي چې د نجونو ښوونځي باید پرانیستي وي. نوموړی وایي تمه شته چې د ښوونځیو دروازې ژر د نجونو پر مخ پرانیستل شي. تر دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویلي و چې د اوسني حکومت ډیری چارواکي ښوونځیو ته د نجونو د تګ ملاتړ دي او هڅه کیږي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړل شي. او په وروستي خبر کې دا هم راځي چې افغان محصلین وایي هند دې زموږ د ویزو ستونزه ژر حل کړي. د هندي پوهنتونونو افغان محصلین وایي هند د تحصیل د ادامې لپاره ویزې ورکړي. هغه افغان محصلین چې په هند کې په بیلابیلو بورسو کې په زده کړو بوخت دي وایي چې له 1 کال راهیسې په زده کړو کې خنډ او ځنډ رامنځته شوی دی او هندي لور یې ویزې لغوه کړي دي. دوی وایي چې د دې محصلینو شمیر شاوخوا 2500 کسانو ته رسیږي او تمه لري چې هند یې ژر تر ژره ستونزې حل کړي. درنو کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځایه او تر بیا بلې ټولګې خوشحاله وخت. خدای پامان.